یو وخت به داسې و چې موږ به روژه مات د کلي په مسجد کې کوئ. دا دود به اوس هم خامخا وي، خو ما د کلي د هغه روژه مات خوند او اصالت بیا هیڅکله او هیڅ ځای ونه کتی. دا ژوند هم عجبه سفر کوي. چا ویل چې د مځکې له دې خړې برخې او خړې مینې به مو د ژوند کښتۍ د دنیا دې کونج ته راوړي. دا د انګلستان په مانچسټر ښار کې اخلاص مسجد دی چې خاص د افغانانو په مټ او بسپنه جوړ شوی دی، چې ورته راسې د یو مخه به ما او شما مخلوق پکښې وي. د ما او شما څخه مې هدف افغانان دي. ولا چې ښه خوند کوي چې سړی د خپل ثقافت پر سترخوان سره راډېری وي. که څه هم د خپل وطن یو بدیل دود یې یادولی سو، خو هغه وطني کیفیت نو چیرې پکښې دی. ما وغوښتله چې زموږ د ننني روژه مات یوه حصه در سره شریکه کړمه. پر لاره و چې ملګری شفیع صاحب مو هم ګیر کوي چې مخ پر مسجد روان وو. موږ چې هر ځای یو د خپل چم راڅخه کېږي، هغه شلومبو او بورګي ته خو مو پام دی. که کله ناکله ناغسې نو ډېری وخت د مسجد په اشپزخانه کې هر روژه مات تیار وي. بیا هم که څوک موږ پیدا کېږي چې پر هغه سربیره د ځان سره خپله کاسه راوړي، نو دوا دې سي. بلا چې د چا څونی خرابات په وسه وي، د مسجد څخه نه درېغه وي. چې هر انګسې اشپز یې ښه د سخي او خرواري لاسه کټو پوخ کړی وو، چې ټوله ورځ ورته ننېدلی ولات سو دغه هم خوند کوي. په غورمه او مالټو لا بالا مخکې تر هغه چې وخت داخل سي، ملا صاحب یو ګړی وغږېدی. ول سړیتوب ښه شی دی. د غرب دا یو تمدن مو په دې خوښ دی چې د هر کس و عقیدې او کلتور ته خاص احترام سته، او دغه فرهنګ په دوی کې بیخي ښه دی. دا چې مو له روژه مات وروسته پر چا ګپه سره کوله، جواد خان چې د دې مسجد په جوړولو کې د نورو ترڅنګ خولې دوی کړي دي، په جلاوطنۍ کې د وطندارۍ د ارزښت او د ارمان خبره راته کوله. نو په هغه وخت کې به دا افغانان نه ول دلته چې موږ به خبر شو چې افغان راغلی، اولډم کې او افغان راغلی وایي پښتون راغلی دی. ته یقین وکړه چې موږ باندې 15 ورځې کار وکړ، شپږمه ورځ مې موږ رخصت ودی، هفتې ورځ د شنبې په ورځ باندې موږ تلو اولډم ته چې ورګه افغان پیدا کړو چې دا څوک ده.